سلامونه دوستانو، ښایست خیریت دی. د بند ټلیفون کوم ځایونه باید موږ تاسو چک کړو چې اوله پله راته راسي؟ ټلیفون دی نه چالانه کېږي، باید کوم ځایونه چک کړو؟ نو اوله طریقه یې دا ده چې باید پاور سپلای ته تړلی شي ټلیفون او جریان کشي وشي چې څو دی امپیر د پاور سپلای. وروسته که چیرې ټلیفون امپیر ولاړ وي معنی حرکت نه لري، هغه د دوو وجو څخه یا د هارد مشکل وي چې پر 8 پر 9 پر 10 پر دا په اندازه باندې درېږي، د هارد مشکل وي. او که چیرې داسې وي چې درېږي نه، جریان مستقیم نه درېږي، کښته و پورته کېږي، ځي و راځي، په دا صورت کې بیا په ټلیفون کې نور کله کله د مقاومت یا د خزان مشکل وي. او یا داسې وي چې بیخي پاور لري نه، یا پاور لري پر لږ باندې پر 3 پر 4 درېږي، اکثره وخت پاور یې سی څخه چې کوم برق وځي په دوه کې شاټي وي، او یا پاور یې خو بیخي تر ډېره پورې ځي، مثال تر 30-40 پورې ځي امپیر او درېږي، بیا نور نه ځي مخته. نو اول یې باید موږ ته چې چک کړو پاور سپلای چې موږ ورته کړي هېڅ پاور ټلیفون، مثال ټلیفون دی راغی پاور نه لري، پاور بټن وکښېکاږئ هېڅ جریان کشي نه لري، پاور سپلای باندې نه پوهېږي چې پاور بټن وهلی سو که نه دی وهل سوی. نو په دې صورت کې باید اولا موږ راسو د ټلیفون ورودي ولټاج پیدا کړو چې د چارج ویسې ته کومه پایه راغلې ده، پر کوم خزن باندې برق شته، مثال یا دا خزن وي یا دا خزن وي یا دا خزن وي یا دغه عموما په M14 کې دا خزن دی. او تر ټولو بهترینه ځای دغه دی چې پر دغه دوو پیوزانو باندې، پر دو باندې د شنټ پیوزان دي، پر دو باندې باید برق وي. که چیرې دلته نه و د بیټرۍ په جای کې مشکل دی یا برق بیخي راځي نه ټلیفون ته، خامخا هلته مشکل شته. او که بیا دلته برق و خو پر دې سلف باندې برق نه و، پر دا سلف باندې دلته برق نه و، په هغه وخت کې بیا په دا حصې کې مشکل دی چې د چارج حصې ده، چارج په حصې کې مشکل ده. که چیرې دلته هم برق و او دلته هم برق و او بیا هم ټلیفون عکس العمل نه ښوی پر پاور سپلای باندې، نو په دې صورت کې بیا مشکل د پاور حصې دی، باید پاور حصې چک سي. پاور حصې چې ټلیفون که چارج ته صحیح وصل وي، مثلا برق راځي و دې حصې ته د چارج د خوا کې چارج ته وتړم ولټاج چې کولی سو د سلفانو د باکس سلفانو د چې د پاور د حصې څخه راوځي یا کویل، نو هغه چې کولی سو. او که چیرې بیا داسې و چې پاور سپلای ته ور وتړې پر هغه اوله مرحله باندې پاور بټن دې نه دی وهلی، پاور سپلای باندې 8 درجې پورې یا تر 6 پورې برق شاټي لري ټلیفون، نو په دې صورت کې ولټاج چې کوي دلته پوره دی دلته کم دی یا دلته بیخي صفر دی، په دې وخت کې اکثره وخت دا حصې نه وي خرابه، دې خواته شاټي وي، کوم مدار چې تر دغه پورې تللی دی پاور حصې پورې په دې کې شاټي وي، مثلا یا د اواز په حصې کې شاټي وي دلته، یا د لایټ په حصې کې شاټي وي، په دې وجه باندې بیا دا حصې برق ورکښته کوي، هخواته برق نه ورکوي. نو اول باید هغه وګورو، د جمع لین راواخلو د مثبت د پاور سپلای دلته چې برق ته تړلی ټلیفون، صرف دلته یې ورماسې ووځني، که چیرې دلته مو ووایي دا حصې چالانه سي برق راوباسي، چې برق یې راوایستی هغه مشخصه حصې چې شارټ ده هغه ګرمیږي، نو هغه باید ورته حل کړو، هغه مشکل یې بیا ټلیفون دا برق راباسي. او که چیرې شاټي یې بیخي درلودله نه، دلته برق راتلی او خروجي برق یې دلته نه درلوده، بیا مشکل د چارج د حصې دی. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه سوي، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی راسره سبسکرایب یې کړئ، او که مو ویډیو خوښه سوي لایک یې کړئ. مننه چې راسره واست تر اوسه پورې.